سلامونه او احترامات قدرمندو په دې تمه یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامه به مو په تن وي. نن راځو یو څه غواړم یو څه معلومات در سره شریک کړم. هغه دا چې څنګه کولی شو په افغانستان کې په ټیک ټاک کې لایو راشو او یا هم د نورو خلکو لایف ته کینو. ډېر یوټیوبران دي مختلفې ویډیوګانې کړي دي چې دا سیټینګ وکړئ لایو به راشئ، دا سیټینګ وکړئ لایو به راشئ. نو دا ټولې قصې او دا معلومات غلط دي. زه تاسو سره نن یو داسې معلومات شریکول غواړم چې حتما او 100% به دا کار کوي چې څنګه کولی شو په افغانستان کې لایو راشو. نو اول خو لایو هغه کسان راتلی شي په ټیک ټاک کې چې زر فالوور یې هم زر تعقیبونکي ولري. نو کله دې څخه ستاسو فالوور کم وي له زر فالوور څخه نو بیا تاسو نشئ کولی لایو راسئ. تاسو نشئ کولی لایو راسئ خو د بل چا لایف ته کېناستلی شئ، هغوی ته لایک کمنټ همداسې ګفټونه لګولی شئ چې په ټیک ټاک کې دي. نو خو خپله نشئ کولی چې لایو راسئ. نو که تاسو غواړئ چې لایو خپله راشئ نو اول باید تاسو زر فالوور ولرئ. نو له هغې څخه وروسته تاسو کولی شئ په افغانستان کې په ټیک ټاک کې لایو راشئ. نو دا ډیره یو اسانه طریقه ده. هیڅ سیټینګ نشته، هیڅ داسې څه نشته چې هغه موږ په موبایل کې ترسره کړو، سیټینګ یا وی پی این یا بل څه وي چې موږ په افغانستان کې په ټیک ټاک کې لایو راسو. نو دا ډیره اسانه طریقه ده، یو اسانه کار دی. طریقه یې دا ده موږ هغه ملکونه چې ټیک ټاک پکې خلاص ته یا ټیک ټاک لایو پکې کار کوي نو د هغه ملک یو سیم کارت، هغه سیم کارت چې په هغه ملک کې چلیدلی خلاص سیم کارت وي نو هغه سیم کارت به راغواړو افغانستان ته. په کوم موبایل کې چې تاسو غواړئ لایو راسئ هماغه د بل ملک سیم کارت کې د دوبۍ، سعودي، د هر ملک هماغه سیم کارت به راخلئ په خپل موبایل کې به اچوئ. په هغه موبایل کې چې تاسو غواړئ لایو راسئ نو خپل موبایل وای فای کنیکټ کړئ او موبایل مو یو ګول کړئ او بیرته یې ولګوئ نو انشاءالله لایو به مو راسي. دا ډېره اسانه طریقه ده. ډېر ملګري غوښتنه وه چې داسې معلومات ورته پیدا شي چې څنګه کولی شي په ټیک ټاک کې لایو راسي. نو قدرمنو که معلومات مو خوښ شوي وي زموږ دا یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او که چیرې دا ویډیو زموږ په پیج باندې ګورئ نو زموږ پیج هم در سره لایک او فالو کړئ. مننه، خوشحاله راته اوسئ.